په افغانستان کې د کرونا ویروس خپرېدل او له دې امله خطر ورځ په ورځ جدي کیږي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ 84 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ډیره برخه یې کابل کې دي. په دې سره ټول هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 1186 ته لوړ شو. کابل 28، کندهار 22، نیمروز 15، هلمند 4، زابل 2، هرات 3، غزني 2، کاپیسا 4، ننګرهار 6، کونړ 3، پروان 1، بامیان 1، لغمان 1، پکتیکا 1، فراه 1. چارواکي وایي چې په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ له امله 40 تنه وفات شوي او 166 تنه بیرته ترې روغ شوي دي. په تیرو 24 ساعتو کې زموږ 14 تنه هیوادوال روغ شول چې په کووډ 19 اخته وو. په کابل کې 7 تنه، په هرات کې 15 تنه، کاپیسا کې 1 تن، فراه کې 2 تنه او بدخشان کې هم 1 مریض روغ شو. له بده مرغه چې 4 تنه په حق ورسېدل چې 2 تنه کابل کې په افغان جاپان شفاخانه کې او 2 تنه هم په ننګرهار ولایت کې په حق ورسېدل. په ورته مهال د کابل د سروبي ولسوالۍ له وضعیت څخه باخبره کسان وایي چې سروبي کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې ډېرې شوي. دوی وایي چې د کرونا ویروس له امله تیرو 3 ورځو کې 4 کسان په دې ولسوالۍ کې وفات شوي چې د مړیو شمېر 50 تنو ته ورسېد. تر اوسه 50 نفر ته رسېدلي فوتیانو ته او په دغه 2-3 ورځې کې نسبتا موږ 1 فوتي لرو، نور نسبتا کوم فوتي نه لرو. په څنګ ته او راغلو مریضانو موږ تقریبا 100 مخه یو هفته مخکې چې موږ سره ارقام هغه ارقام تقریبا څه کم 200 ته رسېدلی ده. په دې دلیل دا چې خلک آګاهي نه لري او خلک معلومات نه لري او هغه لارښوونه چې د صحت عامې لخوا نه خلکو ته څه ده هغه کې معلومات نه لري او بنان په دا اساس خلک کورونه هر فامیل کې 15 کسه 6 کسه چې امانته ځوان کې یو ځای سره نیولي دي په د مرض اخته شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت په سروبي ولسوالۍ کې د 50 تنو وفات شویو ارقام ردوي او وایي چې د وفات شویو له اکثره کورنیو څخه دوی له 10 زیات سمپلونه اخیستي چې د ټولو نتایج منفي وو. په کابل کې زموږ د ټولو شمیره د وفات شوو چې په حق رسېدلي 14 کسه دي. تر دې دمه ټول کابل تنها ولسوالۍ سروبي نه درته ښیم او موږ بلې وو چیرې چې ویل شوي چې په دغه ځای کې د اعراضو علایم لري. 10 نه زیات سمپلونه اخیستل شوي وو چې ټول نتیجه یې منفي وه. مجموعي شهیدانو تعداد 55 ته ورسېد. نن الحمدلله کومه فوتي واقع نه لرو. له ولایتونو او د کابل ولسوالیو سربیره د کابل ښار په قرنطین کېدو سره بېوزله کسان هره ورځ له حکومت څخه شکایت کوي چې د دوی لاسنیوی په سمه توګه نه کوي. دوی وایي چې د بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې او د حکومت مرستې هم واسطه لرونکو ته رسیږي. چې کومک راځي د داسې په غریبو باندې دا کېږي واسطهدارانو دا ته زه دوه کې مخ خوري نه پاري مالات سره کار کوي دی په ورځ مې ولا کېر به داس مې دوړي ولا داسې کړي په صحیح ده چې خدای تعالی رسول دی خدای مهربان دی ولی نو دولت نه پچه شه گل بازار تعطیلات ما مجبوریت برآمده که پیسه نداریم امیر سودا کنیم گارد بگیریم، برنج بگیریم، روغن بگیریم، این چیزا را بگیریم. از مجبوریت برآمدیم. مجبور نباشیم یک دقیقه نمی‌گذاریم. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 11 ولایتونو کې ثبت شوي چې لامل هم د خلکو نه قرنطین کېدل، ګڼه ګوڼه او تګ راتګ په ګوته کېدی شي.